نه د چې د اسلام خدمت یوازې عربو کړی دی او که عرب د اسلام د خدمت نشاته شو ګنې بس دین به داسې پاتې شي. د اول سر نه الله عجم د دې دین د خدمت دپاره منتخب کړي دي چې ګورې تاسې به هم د الله د دین خدمت کوئ. دا یوازې د عربو دین نه دی. پیغمبر علیه السلام د الله څه وایي؟ یا ایها الناس قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. اے د تمامی دنیا خلقو، اے عربو عجمو، اے تورو سپینو، که د هر ځای سره تعلق دی، زه تاسو ټولو ته د الله پیغمبر استازی یم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بعثت الی الخلق کافتا وختم بی النبیون. زه الله دی ټولو انسانانو ته پیغمبر را لېږلی یم، که هغه عرب دی او که عجم دی، که هغه تور دی او که سپین دی، که د هر ژبې سره تعلق دی. د قیامت پورې څومره انسانان د ځمکې په سر پیدا کېږي، زه دې ټولو ته الله پیغمبر را لېږلی یم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د عربو پیغمبر نه وګورئ. د قرآن یوازې د عربو کتاب نه دی. د دین اسلام یوازې د عربو دین نه دی. ګورئ دا زموږ د عجم هم دی. او تاسو دین اندازه ولګوئ چې الله د دین اسلام د خدمت دپاره د اول سر نه د عربو انتخاب، د عربو سره سره د عجمو انتخاب هم کړی دی. بلال یې ولې د حبشې نه راوستی دی، صهیب یې ولې د روم نه راوستی دی، سلمان یې ولې د فارس نه راوستی دی، او خپل دین پې الله مضبوط کړی دی.